السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې ټول به راته او روغ یاست. ملګرو نن ته بله یوه خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ملګرو چې ویډیو درته پیل کړم تاسو نه په خورا درنه هیله کېږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیني خان او الماني کلیک کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو ته تاسو ژر در ورسېږي. ملګرو نن ویډیو دې په اړه څنګه کولی شو چې هغه کسان چې تاسو ته لایک کمنټ نه کوي یا ډېر وخت افلاین ایډیا خرابې شوي باندې هغه په یو کلیک سره ختم کړئ. ملګرو ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه ختم کړئ. ملګرو راځئ ملګرو چې طریقه پیل کړو چې څنګه کولی شو په یو کلیک سره ټول ملګري ختم کړو. ملګرو ډېر یو خوندور یو نوې طریقه ده. ملګرو تاسو به ملګرو تاسو یو اپلیکیشن وښیم. ملګرو دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ، خو دا که ملګرو تاسو سره مخکینی دې کې نوي نوښتونه راغلي، نوی اپډیټ شوی دی، نوي شیونه پکې زیات شوي دي، ډېر ښایسته او اسانه جوړ شوی اوس پخوا په پرتله ډېر اسانه شوی دی. ملګرو دا به را ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه. که چا سره یې را ډاونلوډ کړي هغه خاص اپډیټ کړئ. ملګرو ډېر ښایسته نوي دغه پکې راغلي، په اسانۍ سره کولی شئ خپل ملګري ختم کړئ په یو کلیک سره. ملګرو دا به راشئ تاسو به یې کولاو کړئ. ګورئ ملګرو لږ وخت نیسي ځکه لږ وخت نیسي. زه به ویډیو ودروم هغې وروسته به بیا کله چې سر ته کرښه ورسېد او خلاص شو بیا به تاسو ته بیا ویډیو پیل کړم. دا سر ته پای ته ورسېده. په دې ځای به کلیک کړئ. ملګرو دې ځای څخه وروسته به تاسو د انګلیسي ژبه انتخاب کړئ او په دې سب باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته کنټینیو باندې کلیک کړئ، دلته فینش په دې ځای به کلیک کړئ. څخه وروسته به اډ اکاونټ په دې ځای باندې کلیک کړئ. سو فیسبوک آی ډي پکې خپله راخلاصه کړئ. زه پکې خپله فیسبوک آی ډي راخلاصوم. ملګرو په دې ځای به کلیک کړئ. تاسو به ملګرو چې کله آی ډي راخلاصه کړه د څخه وروسته ملګرو تاسو په دغه ځای باندې کلیک کړئ. دا ګورئ ملګرو په دغه ځای به کلیک کړئ. په دې چې مې کلیک کړم ملګرو تاسو به راشئ، تاسو دلته دغه ځای باندې بیا کلیک کړئ. دې ځای باندې چې مو کلیک کړم ملګرو تاسو به راشئ، دلته ګوره هغه ملګري چې تاسو ته لایک او کمنټ نه کړه دا پاس ګورئ ملګرو دغه باندې به کلیک کړئ. په دې سټارټ باندې به پسې کلیک کړئ. ملګرو هغه ملګري چې تاسو ته لایک او کمنټ نه کړه دا په دې باندې تاسو کولی شئ چې ختم یې کړئ. دا ګورئ ملګرو دا څومره ډېر دي. دا چې تاسو ته لایک او کمنټ نه کړه دا تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره یې ختم کړئ. ملګرو دا ګورئ دا غونډ تاسو کولی شئ چې ختم کړئ. تاسو یې څوک هم فالو کړي هغه انفالو کړي، څوک چې ډیلیټ پرنټ کړئ دلته یې تاسو کولی شئ چې ډیلیټ یې کړئ. دا دغه ځای مې کلیک کړي. دا کسان دي چې ایډیانې ډېر وخت نه خلاص شوي او ایډیانې خرابې شوي هغه کسان تاسو کولی شئ چې ډیلیټ یې کړئ. په دغه ځای باندې به کلیک کړئ. ملګرو دې ځای مو چې کلیک کړو سټارټ سکین به ووایي. ملګرو نیټ سلو دی، کار نه کوي. تاسو ته به دریم دغه وښیم ملګرو دې باندې چې ریمو آل فرینډ په دې باندې غونډ ملګري کولی شئ چې ختم یې کړئ. یعنې آی ډي څومره ملګري چې لري هغه غونډ پکې تاسو کولی شئ چې ختم کړئ. ملګرو په دغه طریقه ملګرو تاسو اسانۍ سره کولی شئ چې غونډ ملګري هغه ملګري چې لایک او کمنټ ته نه کوي ختم کړئ. هغه ملګري چې ډېر وخت ایډیانې دغه یې ختم شوي یا ډسیبل شوي یعنې خرابې شوي او نه یې کاري هغه ایډیانې تاسو کولی شئ چې ختم کړئ او اخر په دې اپشن باندې غونډ کسان تاسو کولی شئ چې ختم کړئ. ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ اسانۍ سره خپل ملګري ختم کړئ. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي نو زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیني خان او پال باندې کلیک کړئ چې دغسې خوندورې نورې ویډیوګانو ته تاسو ژر در ورسېږي. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.